د خوست د کانونو او پټرولیم ریاست له لوري د کورمایټو کان چې د تطبیق چارې د شرق نفرایټ پروسس شرکت ته د ازادې داوطلبۍ له لارې په واک کې ورکړي. د تڼیو په ورژلې سیمه کې د استخراج چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره له دغه کان نه به د 5 کلونو په موده کې د دولت خزانې ته 215 میلیونه افغانۍ عواید جمع کړلی شي. الحمدلله دا دویم کان ده. په لږو ورځو کې به تاسې د 2 نورو کانونو مشاهدان اوسئ انشاءالله العزیز چې په خوست کې به په د لږو ورځو کې 2 نور کانونه هم افتتاح سي او د کارونه به شروع شي که د الله رضا وه. د خوست د کانونو او پټرولیم ریاست سرپرست وایي د کورمایټو ډبرې له دغه کان نه به په لومړي کال 3500 ټونه، په دوهم کال به 4000 ټونه او په دریم کال به 9000 ټونه د کورمایټو ډبرې استخراج کړي. او یو ټن یې 10000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې مجموعه د 15 کلو په جریان کې به د دې نه 21500 ټنه مواد استخراج شي کرومایټ، او په مقابل کې به دولت ته 215 میلیونه عواید ترلاسه شي. اخوا بیا د شرق نفرایټو پروسس شرکت مسؤلین وایي له دې وړاندې به د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د کانونه په غیر قانوني ډول استخراج کېدل چې ټولې ګټې به یې شخصي جیبونو ته تلې. اوس دوی خوښي ښایي چې د کانونو برخه یې قانوني شوې او د ازادې داوطلبۍ له لارې شرکتونو ته په واک کې ورکول کیږي. دغه قراردادونه اوس په شفاف ډول شرکتونو ته ورکول کیږي چې هغه په مسلکي ډول باندې دوی تاسو وینئ چې هر معدن په مختلفو ولایتونو کې افتتاحي کیږي او په مسلکي ډول د استخراج کیږي. د یوې خوا نه د حکومت عواید زیاتیږي او د بلې خوا د هغو ولسونو دپاره ځوانانو دپاره د کار زمینه مساعد. سیمهوال هم د کورمایټو دغه کان استخراج ډیر مهم بولي. دوی زیاتوي چې په دغه کان کې به د سیمې ډیری بیکاره ځوانان په کار بوخت شي. کارمیر چې کیم دی دغه چې مخته دا کان میخ کندو دا د غریبۍ د وجې میخ کندلی دی. یس چې دغه شرکت یې ورکو امکان لري د می خلک د وړو ماشومان د ژوندکي به د ټول 200-300 نفر به په کور بوخت شي. د نشهیي مواد نه به ودرېږي، د بل شي نه به ودرېږي، خپل حلوله رزق نوپکا به جوړوي. خو څومره پرمختیایي پروژې چې په کور وچولی شي، مکتب یې پیدا ورسي، میک سړک نه لري، مکتب لري خو ابتدایاتو چې متوسطه شي، ویلې جوړې شي، پلینه جوړ شي. د کانونو او پټرولیم ریاست له لوري د دغه کان یو ټن ډبرې قیمت 10,000 افغانۍ شرق نفرایټ پروسس شرکت ته د 5 کلونو لپاره ورکړی دی. د معلوماتو له مخې څو ورځې وروسته به د خوست ګوربزو سیمو کې د 2 کانونو د استخراج چارې پیل شي.